د هر قسم حاجت د پوره کېدو دپاره او د رکاوټونو او د بندشونو د ختمولو دپاره د پریشانۍ د ختمولو دپاره د یا الله یا علیم وظیفه د نن نه شروع وکړه. الله به دې تمام حاجتونه پوره کړي، رکاوټونه پریشانۍ به دې هم ختم شي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما رونو او خویندو، نن درته د الله جل جلاله دوه نومونه ښیم. یو د الله جل شانه ذاتي نوم دی، یو د الله جل شانه صفتي نوم دی. کله چې دا ذاتي نوم او دا صفتي نوم دواړه یوځای شي او یو انسان د دې وظیفه شروع وکړي، نو الله جل جلاله به د دې انسان تمام حاجتونه پوره کړي. داسې ځای نه به د دې انسان حاجتونه پوره کېږي چې د به خپله هم په وهم فهم ګمان کې به هم نه تېرېږي چې زما د حاجتونه څنګه پوره شول. کوس کو چېرته په یو انسان باندې قرضونه راوختي دي، د قرضونو نه ډېر سخت تنګ راغلی دی، نو د یا الله یا علیم دا وظیفه دې شروع وکړي. صرف 314 کرته کول دي، خو طریقې درته ښیم چې دا وظیفه به تاسو په څنګه طریقې سره کوئ. په هغې طریقې سره وکړئ انشاءالله چې ډېر زر تر زره به د حاجت پوره شي. نو که د قرض دپاره یې دا وظیفه رونیوه، نو الله جل شانه به تمام قرضونه ختم کړي. چاهې دومره قرض دې تا کړي چې د سمندر د زګ برابر وي، دومره قرضونه دې تا کړي چې د غرونو برابر وي لیکن دې وظیفې په برکت باندې به الله جل جلاله ستا تمام قرضونه ختم کړي. د دې نه علاوه د چا روزي هغه لنډه تنګوي، د رزق د لاسه پریشانه وي، نو که دا وظیفه راونیسي الله جل شانه به روزي خو هم پراخه کړي. یا د چا رشتې راتلل بند شوي دي، نو که دا وظیفه د یا الله یا علیم دا وظیفه راونیسي، نو الله جل جلاله به د هغوی رشتې دوباره ازادې کړي. یا دې نه علاوه چاته په کور کې پریشانی ده، یا چاته پرسنل کې پریشانی راغلی ده، د هر قسم پریشانی د ختمولو دپاره هم تاسو د یا الله یا علیم دا وظیفه راونیسئ. د دې نه علاوه چې څومره بندشونه وي د ستاسو، څومره په چا باندې بد نظر لګېدلی وي، د چا بندشونه وي، په چا باندې هر قسم مسله چاتی وي، د هغې دپاره د الله جل شانه د دې دوه نومونو د وظیفه دې راونیسي، نو الله جل جلاله به تمام رکاوټونه بندشونه ختم کړي. ان تر دې پورې چې څه د ستا په زړه باندې ارماني، نو الله جل جلاله به د دې دواړو وظیفو په برکت سره ختم کړي. نو راځئ د وظیفې کولو طریقه درته ښیم، ډېره زیاته اسانه طریقه ده. د دې وظیفې سره به 5 واړه وخته لمونځ په پابندۍ سره کوئ. خصوصا د سحر لمونځ به بلکل د جمع سره کو، نارینې کوي نو د سحر لمونځ به د جمع سره کوي، او که زنانې کوي نو لږ د وخت لرې د سحر دا لمونځ وکړي. هغه وخت کې دوکي کم وخت کې چې د سړو جمع کېږي. کله چې نارینه دا وظیفه کوي نو هغوی به د سحر د لمانځه نه پس چې کله فارغه شي، نو یو ځان له ځای کې به کښېني، د ټولو اول به 11 کرته په نبي علیه السلام باندې درود شریف ولولي، او د هغې نه پس به 314 کرته یا الله یا علیم وظیفه وکړي، او بیا د هغې نه پس به 11 کرته په نبي علیه السلام باندې درود شریف ولولي، او د هغې نه پس به الله جل جلاله ته لاس پورته کړي چې څنګه حاجت یې وي، نو د الله جل جلاله نه د وغواړي. انشاءالله د دې وظیفې په برکت باندې به الله جل جلاله د دې بنده تمام حاجتونه پوره کړي، تمام رکاوټونه بندشونه به ختم شي، او الله جل شانه به بندې لارې روانې کړي. نو یو ډېره زبردسته وظیفه ده یا الله یا علیم. نو بلکل یې تاسو کولی شئ، تاسو ټولو ته د دې مکمل اجازه شته، هر څوک د دې نه مکمل فایده اخیستی شي.